د هنر پوینټ درنو مینوالو سلامونه می قبول کوي. امید لرم چې روغ او جوړ وای. دوستانو خاوند چې کله مسافر شي نو ښځه ولې کونی کیږي یعنی بې لارې شي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به درته دا وایم چې خاوند مسافر شي نو ښځه ولې او څنګه کونی کیږي. نو دغه ټول معلومات درته په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. او که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یې او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه دررسي. سلامونه دوستانو، نن به مو په دې خبره پوره پوهم چې خاوند کله مسافر شي نو ښځه څنګه کونی کیږي یعنی بې لارې کیږي، بې حیا شي او د پردو سړو سره رابطې جوړوي. نو دوستانو داسې ویل کیږي چې د کومې ښځې خاوند په بهر ملک کې مسافر وي او په کلونو کور ته نه راځي او هغه خپله مزدوري کوي او کور ته نشي راتلی او ښځه چې کونی شي یعنی بې لارې شي. دا خبرې څه حده پورې صحیح دي او هم غلطې دي ځکه چې ټولې ښځې یو شان نه وي. نو د کومې ښځې چې د واده نه مخکې د چا سره رابطه ویني هغوی د واده نه بعد رابطې هم ساتي او ورسره جنسي تعلق هم ساتي او ورسره ګپ شپ هم لګوي. هو دا ټولې ښځې نه وي ځکه دغسې ښځې په 5% وي او نورې داسې نه وي او هغه ښځه خاوند چې خپلو کې مینه لري نو هغوی کې داسې نه راځي. هغه داسې د حیا ژوند تېروي او چې خاوند یې بهر هم وي بیا هم ښځه د هغه په نامه ناسته وي او بل چا سره تعلق نه جوړوي. او سړو له هم په کار نه دي چې د ښځو نه زیات وخت جدا تیر نه کړي ځکه چې څنګه د سړي خواهش وي نو دغسې د ښځې هم خواهش وي او هغه د سړي نه ډیر وي. دوستانو زموږ ویډیو تر دې ځایه پورې وه چې در سره مو شریکه کړه. ټول معلومات دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مې راسره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.